سواد کې چې اوس کوم د ماشومانو په ویګن باندې کومې حملې شوې دي د دې موږ په سختو الفاظو باندې مزاحمت کوو او موږ د ریاست نه یو ځل بیا ریاست ته دا واضح کوو که دغه حالات هم دغسې جاري وساتل شي او د دوی دغسې دغه د قاتلانه خاموشي وي نو موږ به دا سټوډنټان به موږ ټول په سړکونو راوځو او موږ به په ټول د اسلام آباد کې به موږ پروټیسټ کوو او موږ به د دې خلاف مزاحمت کوو. طالبان څنګه رالل، طالبان له کومې خوا رالله او د حالاتو بیا د خرابولو کوشش ولې کېږي؟ دا پوښتنه به موږ له چا څخه کوو او دا جواب به موږ ته څوک راکوي؟ نو موږ دا وایو چې په دې باره کې د معلومات وشي، دا جواب د موږ ته راکول شي چې دا حالات څوک خرابوي او طالبان له کومې خوا راغله. یو خواته حکومت ریاست دا په ډاډه وایي چې یاره موږ فینسینګ کړی دی، بارډر مو سیل کړی دی، نو دا بدامنۍ د کوم ځای نه شروع ده او کوم ځای نه را روانه ده. او بله خبره دغه چې دا بدامنۍ کې همیشه هم چې ټارګېټ کېږي پښتانه ټارګېټ کېږي. موږ دا غوښتنه کوو چې یاره د دې ریپورټ ته جوړ شي او یو کمیشن دی جوړ شي، دا څونه بدامني چې تېره شوې ده، څونه اپریشنونه شوي دي په دې خاوره باندې. نو زموږ مقصد دغه دی، موږ وایو چې موږ د سټیټ ته د کوم حکومتي ادارې چې دي موږ دې ته خپل پیغام ور ورسوو، موږ دې آګاه کړو چې بای بس دی، تاسو مهرباني وکړئ دا موږ باندې نور بند کړئ او د دې چې کوم دا څوک کوي دا طالبانان چې طالبان چې کوم تاسو دوباره راوستلي دي په موږ مسلط کړي دي دا دې بند کول شي. موږ دا اټیک کنډیم کوو. موږ وایو چې دلته ایجوکیشن صرف راشي، امن پسند خلک ته پښتانه ډېر زیات امن پسند خلک ته او امن غواړي، ایجوکیشن دلته چې پریویل شي. موږ وایو چې بس دا سټیټ سپانسر چې کوم ټیرریزم ده سټیټ ته لږ دا کاونټر کړي او لږ چې داسې اقدامات ترې راولي چې دا پښتونخوا علاقې چې موږ ته امن راشي.